د کډوالو او بیرته راستنېدونکو چارو ریاست له لورې له 80 داخلي بېځایه شویو کورنیو سره د خوراکي توکو مرسته ترسره شوه. د لغمان ولایت د کډوالو چارو ادارې په هلو ځلو د WFP همکارې موسسې له لورې په 80 داخلي بېځایه شویو او راستنه شویو کورنیو د غذایي توکو مرسته د مرستیال والي الحاج شهزاده مظلومیار په لاسونو وویشل شوه. د مرستې د ویش پر مهال مرستیال والي الحاج شهزاده مظلومیار وویل چې ولایتي اداره په خپل ټول توان کوښښ کوي څو داخلي بېځایه شویو او نورو کډوالو لپاره بېلابېلو برخو کې اسانتیاوې برابرې کړي ترڅو هغه ستونزې چې دوی ورسره مخ دي د یادې مرستې په ترلاسه کولو سره پای ته ورسیږي. ښاغلي مظلومیار د کډوالو چارو ریاست ته سپارښتنه وکړه چې د کډوالو ستونزو ته په پام د دوی د مشکلاتو په حل کې کوټلي ګامونه واخلي. د کډوالو چارو رئیس انجینر شاکر الله شاکر ولایتي ادارې ته ډاډ ورکړ چې په پوره شفافیت د کډوالو او داخلي بېځایه شویو کورنیو ته د خوراکي او غیر خوراکي توکو سربیره نغدي مرستې هم برابرې کړي. په ترسره شوې مرسته کې هرې کورنۍ ته اوړه، مالګه او کاکاو شامل وو چې د ولایت مرستیال الحاج شهزاده مظلومیار لخوا پرې وویشل شول.